السلام علیکم دوستانو. اسلام آباد کې د افغان سفیر لور د تښتولو او ځورولو وروسته برته خوشي کړل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله لیخې لور د نامعلومو وسلوالو له لورې تښتول سوې وه او د تهدیدېدو وروسته برته خوشي کړل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان د دې پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي د سفارتخانې لخوا ورته ویل سوي دي چې د سفیر لور کرایي موټر کې د کښېنستو په مهال د برید لاندې راغلې ده. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سفیر لور سلسله لیخېل د نامعلومه کسانو لخوا د جولای په 14مه تښتولې وه او تر تهدیدېدلو وروسته بیرته پرېښې ده. د یاد وزارت د دې پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده او د دې په اړه یې د پاکستان څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي په پاکستان کې د میشت ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ د حفاظت لپاره د ګامو اخیستو غوښتنه هم کړې ده. وی او ای ډیوا په دې اړه د نورو جزئیاتو او معلوماتو لپاره پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله لیخېل سره د ټلیفوني تماس نیولو هڅه هم وکړه خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد امنیتي چارواکي د پیښې پلټنه کوي او د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ د حفاظت لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي. تر دې وړاندې هم په بېلابېلو وختونو کې پاکستان کې دننه د افغانستان د ډیپلوماټانو د تښتولو او تهدیدولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. په 2010 کال کې پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال عبدالخالق فرایي وسلوالو تښتولی و او تر اوږدې مودې بند وروسته یې له پیسو په بدل کې خوشي کړ. همداشان په 2014 کال کې په هغه مهال پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال ارواښاد ډاکټر وحید پویان تور لګولی و چې د پاکستاني پوځیانو لخوا تهدید کړل سوی او بیا افغان قونسلګرۍ د احتجاج په توګه تړل سوې وه. بلخوا په کابل کې هم د پاکستان سفیر حصار سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن مازدیګر په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حصار کړ او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سخت اعتراض مراتب ورته اعلان کړل.